د جهان نیوز درنو لیدونکو سلامونه. سامیر کابلوف وایي له افغانستان سره د روسیې مثبتې اړیکې دوام لري. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال ته سامیر کابلوف ویلي چې مسکو په ملګرو ملتونو سازمان کې سرپرست حکومت ته د افغانستان د څوکۍ د ورکړې غوښتونکی دی. سرپرست حکومت په یوه خپره کړې خبرپاڼه کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د سرپرست حکومت له سیاسي مرستیال سره په لیدنه کې ټینګار کړی چې له افغانستان سره د روسیې مثبتې اړیکې دوام لري او روسي پانګوال هم لیواله دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د سرپرست حکومت سیاسي مرستیال په دغه لیدنه کې د مسکو په فارمیټ کې د افغانستان د رسمي غړیتوب لپاره هیله څرګنده کړې ده. درنو لیدونکو، که زموږ له چینل سره تازه ویزه شوي یاست، هیله ده له نورو معلوماتو لپاره دغه چینل سبسکرایب کړئ. له ملتیا مو مننه. ښه وخت ښه شوي.